خلک چې نه خولي ګوري ورته خلک چې نه خولي ګوري ورته او ستا چې مخ پټ کړو نو ګزار دې وکړو. سلامونه اونۍ کې هیلې احترامات دوستانو د خیبر ولس پروګرام سره زه ستاسو میزبان نورالامین افریدي. دا وخت زه موجود یم ضلع خیبر لنډ ګوتل د نیکخیلو په مقام کې. زړګی پاکستان یو ښکلی پروګرام چلی، ډېر بهترین ایونټونه خلکو ته راوړي د 14 اګست په حوالې سره، چونکې سبا به 14 اګست مناویږي. ډېر غټ په ښکلي انداز سره یو جنډه تیاره کړې. انشاءالله هغه به موږ ستاسو ته وښیو، خو چې نن د کوم دو برخه نشانه بازي کیږي انشاءالله ډېر ښکلي تکړه شوټران راغلي، هغه به شوټینګ کوي، هغه به موږ ستاسو سره دغې کیمرې په سترګه باندې مخاطب کوو. ډېر زبردست او ښکلی پروګرام دی، موږ سره اوسئ که ستاسو به ترې ډېر معلومات ترلاسه کړو. दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है. दिल का जुनू जो रगों से बहा है, दिल आजमाया तो डरना लगा है. नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को. حاجی مدد افریدی، چونکې د داسې کس دی چې په هر ټورنمنټ کې یو وینر ټیم راپاتې کېږي. نن کوم چې د داسې په دریو ډزو کې بالکل درې وړی په ایګزیکټ په نښه باندې ویشتي. دغې څه غرض دی چې ځکه چې په هر ټورنمنټ کې دی وینر رادرومي، دغې په شا باندې څه داسې غرض دی؟ جی حاجي لږ دا معلومات را سره شریکه چې تاسو هر ټورنمنټ کې وینر پاتې کېږو، دا څه داسې غرض دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصل خبره دا چې مونږ یو هو پخوانی ټیم دی، بل د شوق نه دا هغه کوو چې مونږ کومه دا لوبه کوو دا د شوق نه کوو. او د شوق اردو کې چې شوق کوئی مول نه وي که نه، نو دا خبره. بل مونږ ورسره بس خپل ټوپک هم ځان ته جوړ کړي دي، بس مونږ دغو ټوپکو باندې کوو هر وخت چې کوو په خپل ټوپک کې کوو، ځان ته هم زیرو کړي دي. او بل یې د زړه نه د زړه د تل نه یې کوو، چې زړه د تل نه ته یو شی کوي هغه به لازمي خبره ده چې هغه ځای نه سي. لکه نن چې تاسو وکتل چې مونږ په اولي راوند باندې ما اولي فایر ولګېدو، ټارګېټ ولګېدو، په دویم راوند باندې دویم ټارګېټ ولګېدو، په دریم. نو دغه بنیادي وجه دا چې مونږ ټوپک ځان ته زیرو کړی دی، بس په یو سټینډ نه ودرولی، مونږ ورسره پوه یو. بس بنیادي وجه دا داسې لکه نور داسې سټیپ وښوه چې هغه د نښې په ویشتو کې هغه ضروري وي. نښې خو ګوره بنیادي په فوجي طریقه باندې هم څلور بنیادي اصول دي. لکه یو دا دی چې ټوپک به ته مضبوط نه سي، اولینه خبره دا چې ته کله هغه وکړې ټوپک به ته مضبوط نه سي. دویم شیست په طریقه باندې چې ته پوه وې، شیست به درست شیست نه سي. اول چې په طریقه پوه شي بیا به درست شیست نه سي، مطمئن. دوی دا شوې. دریمه خبره یې دا ده چې ته به ساه ورته بندوې، سانس پر کنټرول د دوی هغه لازمي جز دی، ساه به بندوې. بل ټریګر چې کوم دی که نه، ټریګر ځینې خلک داسې وي چې په یو جټکې سره هغه وکړي، ټریګر له ګوته ویر کړي که نه. ځینې وي د ټریګر دا اصول دی چې ته به سر باندې کړي په ټریګر باندې ګوته، ورو ورو به ته دلته چې شیست برابر کړه ورو ورو به ته دا کوي، زور کوي، یو دم به ته جټکه نه ورکوي. بس دا بنیادي څلور اصول دي. ساه ودرول، مضبوط پکړ، او درست شیست او ټریګر کنټرول. اوس تاسو سره په ټیم کې درې کسانو تا چونکې په درې ډزو باندې درې وړه نښې وویشتې، هغو نورو پلیرانو څومره ډزې وکړې خو څه وویشته که نه؟ هغو ټولو لکه اجازت خو په ټورنمنټ کې یوه پلیر ته دریو ډزونو اجازت وي، نو هغه ما په دریو باندې درې وویشتې. ما بل یو ملګری ریاض افریدي هغه په دریو باندې دوی وویشتې. بل یو ملګری هم دی مالک شنواري، هغه په دریو باندې یوه وویشته. لکه دا
راته وایه ماده ته چې لږه تاسو مونږ په هر ځای کې مونږ تاسو ریپورټ کړي وو یقینا چې ډېر قابل یو د حکومتي چارواکو طرف نه تاسو سره څه مرسته شي که نه نه په دې فیلډ کې د مونږ سره د سرکاري توګه باندې هیڅ قسم مرسته نشي. مونږ د حکومت نه صرف دا یو چې دا یو سوال ته کوو چې مونږ له د سپورټس طرفه مونږ ته د دوی چې کوم انټرنیشنل گیم دی دا خو د هغه چې کوم سکیټ دی مونږ ته سکیټ مهیا شي مونږ له هغه راکړی شي برابر شاټګن ته راکړی شي چې مونږ هم انټرنیشنل اولمپکس ته تیاری وکړو. مونږ چونکې وړوکی چوټه ګروپ دی هغه ډېر قابل دی تاسو کتلی په هر هغه کې مونږ سره وي په هر میدان باندې دو خامخا ټارګېټ راغورځوي ولي یې که نه نو که هغه مونږ ریډي کړل ټرین هم کړل هغه سټوډنټان دي 5 او 7 کلاس سټوډنټان دي که هغه مونږ په سکیټ باندې ریډي کړل نو هغه د پاکستان نامه روشن کولی شي په اولمپکس سطح باندې. جی کتونکو ماده تفریدي خبرې ستاسو واورېدې یقینا چې مونږ څومره ملګري د ټیلنټ کمی نشته خو مونږ سره د حکومتي چارواکو طرف نه مونږ سره هیڅ قسم مرسته نه کړی شي باید چې د داسې خلکو سره امداد وکړو ځکه چې دا د مونږ پاکستان یو سټار دی.